پاکستان یو ځل بیا پی ټی ایم ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته بلنه ورکړې ده چې د خبرو اترو له لارې ورسره خپل ستونزې حل کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د حکومت لوري د خبرو وړاندیز هرکلی کړی دی. محسن داوړ په یو ټویټ کې لیکلي دي پښتون ژغورنې غورځنګ په خبرو یقین لري او هر وخت یې دروازې خلاصې دي، خو هغه نیوکې هم کړې ده. ویلي دي چې مخکې خبرو هیڅ نتیجه نه وه ورکړې، نو حکومت باید داسې کسان دوی سره خبرو ته ورولېږي چې هغوی د خبرو صلاحیت ولري. د یادولو ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له پایلیدو وروسته د پاکستان حکومت یو پلاوی ټاکلی و تر څو د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره وویني او ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. خو له څو ناستو پرته هم دوی کومې پایلې ته ونه رسېدل. هغه مهال هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي وو چې حکومت ورته داسې کسان ورولېږي چې صلاحیت ولري او په خپل صلاحیت کې خبرې وکولی شي.